چې څه کې کوه چې څه کې کوه خو یاد یې کا چې څه چې م کې د دې ورته بدله میلاوي یا ښه یا بده هغه ستا خپل کار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اتانی جبریل علیه السلام په ما پسې راغی وی ما ته وی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم عیش ما شئت فانک میت دا ناشنا خبرې جبریل کړي دي وی ما ته وی چې یاده که دا خبره چې څومره ژوند تېرې که خو یاده که چې مرې به دا زموږ دپاره اوچت نصیحت دی ګورې که ته په دې تمه پروت یې چې زه به شپېتو ته رسم او یا ته به رسم لا وخت شتي نه شپېته او یا نه سل 200 کزا خو بیا مرې به بله لار دې نشتي او چې مړ شو چا ته مخامخ کېږي الله ته اوس ته خپل سوچ کوه بیا ورته دا وی واحبب من شئت فانک مفارق او د چا سره چې محبت کې کوې خو یاده که چې ته به ترې جدا کېږي یو ورځ نو چېرته د چا سره په محبت کې مطلب دا چېرته چا سره محبت کې دومره ورنه ننوځي چې خپل آخرت تباه کړي ځکه چې همیشه لپاره ورسره پاتې کېدو علم نه وي لازم به ترې جدا کېږي زموږ نه څومره خواږه خپلوان ملګري جدا شوي چې موږ سره محبت پلاران د ډېرو نه تلي په بچو باندې سر قربانو ته جدا شوي میاندې تلي دي د چا نه بچي جدا شوي دي چا نه رونه د چا نه خویندې چا نه ښځې د ښځو نه خاوندان ملګري دا محبتونه د دنیا ده د دې دپاره نه دي چې ته د دې دلاسه خپل دین خراب کړي دا ساته خو دا ورسره هم یاده ساته چې ته به د دې سړي نه جدا کېږي بېلتون به لازم راځي دا حتمي فیصله ده بېلتون به راځي نو بله دا یاده که واعمل ما شئت فانک مجزی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جبریل ووی چې څه کې کوه خو یاده که چې بدله به درته میلاویږي ښکلې خبره ده چې څه کې کوه ښه هوښیاران دي ټول په ریال او په روپیو په ډالر موږ پوهېږو که نه پوهېږو په حالاتو باندې او په ټیک ټاک او په فیسبوک او په انټرنیټ باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ نورې په دې نه پوهېږي چې دا عمل ما تباه کوي او که ما جنت ته بوځي په چې څه کې کوه خو یاد یې که چې څه چې م کې د دې ورته بدله میلاویږي یا ښه یا بده هغه ستا خپل کار دی بیا ورته دا ووی واعلم او دا یاده که ان شرف المؤمن قیامه باللیل پیغمبره یاده که دا خبره د مؤمن ټول عزت د شپې په تهجدو کې پروت دی څه مطلب دی چې شپې په تهجدو کې عزت پروت دی او نو څه څنګه پکې عزت پروت دی او صحیح شو پوه شو عزت د شپې په تهجدو کې څنګه دی څوک نشي چې څنګه د چا سي بارک الله فیک کم سړی چې د شپې تهجد کوي رب العالمین به خلکو ته عزتمن کړي ملایکو ته عزتمن الله ته عزتمن شوي الله ته عزتمن شوي ملایکو ته عزتمن شوي دې مخلوق ته الله عزتمن وعزه استغناؤه عن الناس او د مؤمن عزت په دې کې پروت دی چې د خلکو نه ځان او د خلکو سره چې کم مالونه او کم دنیا یې د هغې نه ځان بې پروا کړي څه ناشنا خبره جبریل علیه السلام کړې زړه ته به کوشوي انشاءالله